احمدالله جانه دا چیرې راغلی یې؟ دا دلته زموږ د ونډیوال باغچه ده، څه داسې غټه باغچه ده، جواري هم کرلي دي، دغه بېزو خواره کوي. ته به غلاوې نه که، ما تا ته شل پلا ویلي دي چې زموږ په ملک کې غلا بنده ده. دلته چې راځې ارام، چې موږ ویل هغه به کوې، هېڅ شی ولاکه در کړو، هر شی موږ به سمه در کړو، موږ خپله خراباتیان خلک یو. وایي صحیح ده. بس سمه سمه شناخت در سره لري؟ و دا دې زما په لاس کې دا راګور، په لاس کې وګوره. ویا پهلواني وکړه بېزو، چې شي دې راوکښله. در سره څنګه ښه در سره اخته ده؟ دا خو نو چې زه ولاړلم بهر ملک ته، نو بس دې پر ما ناره وکړل، پر ما بل ورور دی. نو بیا ما ورته وویل چې مثال زموږ قریبان خوا به دی، بیا به زه تا داسې یو باغچې ته بوځم، ته به په باغچه کې زموږ سره یو مینه و، یو محبت و، یو د زړه خواله به سره نه شریک درته ګوري ګر سره. نو خو دا اوس خوابدې ده، پخوا به دا زما په لاسو کې شپږې وې، هغه به دې ودانه راکښله. هغه دا و چې موږ د شپږو ته واپکښې وپاشل، اوس یې ودانه نشته. نو اوس دا د ظالم نور پسې ګرځي، شپږې خو نشته. نو موږ غواړو چې د دې سره یو تعاون وکړو. ژمی را روان دي، تا ته ما بوټونه راغوښتي دي د امریکا څخه، د جرمني څخه، د دا ځایو څخه مې بوټونه درته راغوښتي، دا به په پښو کې بارې دي، هېڅوک نه ویني چې دا په افغانستان کې ده. ځه خیر اوسې، خیر اوسې. پکښې ور وګوره، پکښې ور وګوره، په سر کې مو ګوره. وایي شی نشته، په سترګو یې پوه کړې.